اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې په انسرټ منو کې به د چارت بخش ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په انسرټ منو کې چارتس که موږ غواړو دلته موږ دغه نمبرونه لیکلي دي، که غواړو دغه موږ په شکل کې وښیو. موږ خواته سمارټ آرټ موږ متن په شکل کې ښوده. اوس موږ دغه نمبرونه غواړو په شکل کې وښیو. موږ به راځو دا به سلیکټو، دلته یو چارت انتخابوو. دلته موږ سره د چارت مختلف سټایلونه دي چې موږ کولی شو یو دانه انتخاب کړو. موږ به راځو دغه به یو انتخاب کړو. موږ ګوره دا موږ ته چارت ته واړوو. دلته اوس دا چارت سو. اوس دا خپله دغه چارت منو دا هم ځان ته د هغه منو لري د ډیزاین. نو هغه به هم ووایو چیرې موږ په چارت باندې کلیک کړو ډیزاین منو ته. ډیزاین منو کې add charts element موږ غواړو د چارت ته د خپل الیمنت چیان ور اضافه کړو. نو موږ اوس راځو، اوس غواړو موږ اوس څه شی ور اضافه کوو دغه خپله چارت الیمنت ته. موږ به راځو هغه به دلته انتخابوو. اول له موږ سره ده چارت الیمنت کې اکسس دغه چیرته وي. دلته تاسو ته دلته چې دغه نومونه ښیي دغه په کوم ځای کې وي. دلته به راسو، دلته بس کلیک کړو، دلته راسئ، دلته دغه په کوم ځای کې وي. دلته دغه یي که نه وي په کوم ځای کې وي، دغه خوا کې وي، دغه چپې خوا کې که لاندې عمودي که افقي وي ته اوس دغه کوې. او بل اکسس ټایټل، دغه اکسس ټایټل په کوم ځای کې وي دغه ته اکسس ټایټل وایي. دلته ګوره دغه په کوم ځای کې وي. اوس تاسې د دغې پوزیشن معلوموئ، عمودي وي که افقي وي، دلته وي که دلته وي. او بل موږ سره د چارت ټایټل دغه خپله د چارت عمومي ټایټل په کوم ځای کې وي. دغه چارت ټایټل دغه دلته لکه مثلا په دغه ځای کې تاریخ د دغو د مارچ ټایټل په کوم ځای کې وي. نو ته به راځې دلته چارت ټایټل نان بیخي دې نه وي، وګوره له منځه لاړې. اباف چارت د چارت په سر دی وي لږ زره لږ. وګوره دا چارت لږ پاس ده. او دغه د ډیټا لیبلز په کوم ځای کې وي. دلته چې دلته ښیي دغه پیسې څومره وړي دي. دلته که پې کلیک پې وکړو وګوره دلته ښیي احمد مبین څومره پیسې وړي دي، احمد حفیظ دلته څه ده دلته یې ښیي دغه د ډیټا لیبلز. دلته تا ته ښیي ګوره دلته وي په کوم ځای کې وي دغلته وي. ګوره دلته ښیي داسې ده، هغه څه ده، سمیر څه ده، $200 یې ګټلي دي، $80 یې ګټلي، $90. دا په کوم ځای کې تا ته وي. بیا ته دلته کولی شي دلته وي په هر ځای کې څه وي تاسې کولی شئ. او ایرو بارز دغه ایرو بار په کوم ځای کې وي. دلته ګوره داسې ښیي دغه ته ایرو بار وایي. دغسې موږ راولو دغه د تورو وړکۍ چې وینئ دغه ته ایرو بار وایي. که غواړئ بیخي نه وي نو تاسې به په همیشه په نان باندې به کلیک کوئ. وګوره له منځه لاړل دي. بیا کولی شئ دا ور اډ کړئ. لکه وګوره څومره اوس ګوره وسول دې ته هغه وایي ایرورز. او ګریډ لاینز دغه چا بکګراوند ته ګوره چې تاسې دغه د چارت وګورئ دغه چارخطه دغه وي کوم ځای کې وي. دغسې سټایل ده لکه مثلا دغسې وي، داسې وي، داسې. ګوره چې موږ دا انتخاب کړو چارخطه سو. او بل موږ سره دا لیجنډ په کوم ځای کې وي. ګوره چې دلته موږ راولو دلته ګوره ښیي دلته چې په دغه باندې کلیک کړو ټاپ باندې ګوره دغه سیریس 1 دغه په کوم ځای کې وي. نو تاسې به راځئ دلته لیجنډ ته لیفټ چاپې خوا کې دې وي. ګوره دلته راځي باډم لاندې دې وي، رایټ ښي خوا کې دې وي، نان بیخي دې نه وي. او ټرینینګ لکه مثلا دې ته هم کولی شئ لکه مثلا اوس لکه مثلا وګوره موږ چې دا د موبین یوز کړو. ګوره داسې پورته تللی ده دغه لاین غونته چې لکه مثلا ښیي چې پیسې دغه چې تا نه چې ځي دغه پورته تللی دي که کښته تللی. دلته بیا سټایلونه دي کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ لکه دغسې. وګوره اول داسې کمې دي لږ زره جګه شوي دي، بیا کښته تللی دي،
بیا جګې سوي بیا نسي کته پورته تللی دي دغې ته هغه وایي trend line او quick layout هلته خو تا دغه چارټ لیاوټ سده ور اټکول خپله دی دلته تیار جوړ سوي دي تا ته ضرورت نسته چې trend line دغه شان ور اضافه کړې نو ته به دلته راځې دلته تیار جوړ سوي دي دلته لیاوټونه کولی سې یو دنه یوز کړې لکه مثلا دغه یو وګوره دا تیار جوړ سوی ده پې عملي سو دلته دا تیار جوړ سوي دي چینج کالرز د دغه لیبل دغسې وینې دا خطونه چې دي د دغې رنګ اوس کولی سئ چینج هم کړئ دغسې وي لکه مختلف رنګونه تاسې کولی سئ یو دنه عملي کړئ لکه دغه یو اورنج نارنجي سو او دلته هم سره د چارټ سټایلونه دي لکه مثلا دلته چارټ ته ښکاره سي داسې وي دلته چې په مور باندې کلیک کړئ دلته نور هم دا وګوره دا څومره ښه ښکاري دلته د چارټ سټایلونه دي او سویچ راس کالم څخه غواړئ دغه راګانو کالم ته وړئ او هغه کالمونه راګانو ته وړئ نو بیا تل دې لار نه کولی سئ ګوره دا ټول داسې سول او سلیکټ ډیټا له دې لار نه کولی سئ دا خپله ډیټا چې ده دلته تاسې لیکلې ده دا انتخاب کړئ لکه مثلا بیا کولی سئ دغه ایډیټ یې کې ریموو یې کړئ لکه مثلا په دغه ځای کې چې موږ وګورو دلته هغسې ده ولید باندې چې کلیک کړو دا به ریموو کړي اوکې سې وښې ډاون سې راسې ګوره ولید چیرې ده موږ ګوره ریموو که نسته نو بیا سلیکټ ډیټا نه کولی سئ دلته انتخاب یې کړې یا ایډیټ یې کړې یا ریموو یې کړې یا چیپ کې ور اډ کړې دلته ګوره سلیکټ سیریز نیم ور اډ کړې دلته سیریز values دا ول موږ سره سلیکټ ډیټا او چینج ټایپ دغه چارټ د دغه چارټ ټایپ چې تا راوستلی ده دا دې خوښ نه ده غواړې دایرې ته یې واړې نو ته به چارټ ټایټل باندې کلیک کوې ګوره دا اوس بیا راته خلاصېږي اوس دغه لکه مثلا دغه یو اوکې زموږ چارټ ټایټل هغسې ده لیاوټ یې دغه ته واوښته اول موږ سره دا موف چارټ غواړئ چارټ چې دا لکه بل ځای ته بوځئ لکه مثلا ریموو یې کړئ د جنه بل ځای ته بوځئ نو تاسې بیا کولی سئ نیو شیټ غواړئ نوي شیټ ته بوځئ نو تاسې به راځئ دلته اوکې باندې به کلیکئ نو موږ بیا کولی سو دغه نیو شیټ ته بیا که چېرې موږ یو نوي شیټ ګوره دوه شیټه سول چارټ ای ته راغی دا و له موږ سره موف چارټ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي والسلام تر څو د نورو ویډیوګانې هم له تاسو څخه پاتې نه سي والسلام